مونه ستړي مشې جوړ تکړه د افغانانو در پیژندنې په لړ کې نن یو بل ځوان در پیژنم چې د ډېر بریالیتوبونه ګټلي دي، سره له دې چې ستونزې، تکلیفونه او مشکلات په ژوند کې لرل، خو نه دی تسلیم شوی او تر اوسه پورې هم د ژوند د ستونزو سره مبارزه کوي او تر ډېره بریالی دی په دې کې. نو ولی محمد نوري را سره دی. نوري صاحب ستړی مشې، په خیر راغلی. دا راته ووایه چې کیدای شي زما مینوال تا ډېر وپېژني، خو هغوی دې چې نه پېژني د ځان په اړه ورته ووایه. د نوري صاحب یو څه تکلیف ورته پیدا شوی و، هغه دا چې د سترګو دید یې د لاسه ورکړی و. دا پیښه څنګه وشوه؟ بیا به وروسته وغږېږو په دې باندې چې څومره مو کامیابۍ ترلاسه کړي دي. ښه پیښه خو تڼۍ صاحب دا وه چې له نن نه 14 کاله وړاندې په افغانستان کې زما نظامي دنده وله، د بمي چاودنې له کبله مې دواړه سترګې نابینا شولې. ان تر دې چې څه کم یو میاشت کوما حالت ته لاړم. کله چې کوما نه بیداره شومه، زما ښایسته نړۍ را باندې تکه توره تیاره کړې وله. نو ژوند بدل و، دنیا بدرنګه وله، هر څه توره تیاره وله او حادثه وله بمي چاودنه ورسره. خو داسې معلومیږي چې تاسو تسلیم نه شوئ. معمولا د افغانستان په څېر ټولنه کې چې دغسې خلک چې معلول وي، هغو ته خو نه حکومتونه پام کوي، نه ولسونه او نه ولس په اصطلاح هغوی ته یا ړوند یا شل یا ګوډ یا داسې څه ورته کاروي. خو داسې معلومیږي چې تاسو تسلیم نه شوئ او نور هم پر مخکې ولاړئ. د بریو په لړ کې تاسو مثلا په ځغاسته کې په ډېرو لوړو سویه باندې تاسو دا اوس هم عملا ځغلی او منډې وهئ. تڼۍ صاحب، ژوند ټول امتحان ده. امتحان کې که ناکام هم سې، هغه ناکامۍ نه ته باید یو څه زده کړې. نو په ما باندې ډېره ستره حادثه راغله. دې حادثې زما ژوند 360 درجې تغییر کړ، خو زه تسلیم نه شوم. وایه شیشه چې ماته شي تیره شي، ما ځان تیره کړ. واقعا د افغانستان کې ډېرې ستونزې زما لپاره لومړی کې ولې کله چې زه هلته ولم د نابیناتوب په حالات کې کار مې نشو کولی، تمرینات مې نشو کولی. ان تر دې پورې چې کله نه کله به مې اورېدل چې وایي ولي محمد په سترګو ړوند شوی ده. دې ړوند کلمې به زه ترک چلولم، سخت به یې خفه کولم. نو را باندې به بده لګېدله. ما شاید زه جوړ شم، دوی وخت ړوند کړم. خو په هر صورت په وخت تېرېدو سره تڼۍ صاحب زه ورسره عادت شوم. خو کله بیا چې انګلستان ته راغلم، دلته بیا نو زیاتي ما ته هغه زمینه، هر څه برابر شول. ښه روزونکي، مثال کلبونه، د منډې ځایونه خاص، هماغه و چې ځغاسته مې انتخاب کړله، لامبو وهنه مې انتخاب کړله، چې په دې دوه برخو کې واقعا درته وایم چې جوړو انسانانو ته مسابقې سخته وي، خو اما زه د الله پاک په توکل د خپلو دوستانو د افغانانو دعا په برکت باندې کوم، ځکه چې هر څه امکان لري. دا په دې معنا نه چې زه نابینا شم، په ما زه هېڅ نشم کولی. څه دی یو محدودیت ده، اما ناتوانایي خو نه ده. زه چې کولی شم جوړ خو باید وکړي. زه همیشه بعضې دوستان ما ته وایي چې نوري صاحب ته څنګه ځغاسته کوي؟ زه ورته وایم ګوره دا ګز د میدان راځه، زه نابینا ته جوړ چې پته یې ولګېږي. څنګه نه کېږي؟ ما خپل ځان کې هغه نیچرل ټالنټ پیدا کړی. هر انسان یو طبیعي استعداد لري، خو کوم د نر زوی به هغه ټالنټ له ځان راوباسي چې ټالنټ پیدا کړه. ډېره کمه خواري غواړي چې ته خپل هدف په هماغه ټالنټ کې لاس راوړي، که هغه سپورټ ډګر کې وي، که هغه په زده کړه کې وي. په نورو لږ غواړم چې زموږ مینوالو ته دا ووایي چې ځغاسته او لامبا دغه دواړه چې ته اوس پکې ځلیږې، دا د دې نه مخکې چې معلول شې، دغه مشکل درته پیدا شي، مخکې دې هم کول که وروسته دې شروع کړل؟ بلې هو زه مخکې د سوکوهنې لوبغاړو ما په افغانستان کې په دې برخه کې سیالۍ هم کړې دي. خو کله چې ته یو ښه سوکوهنې ورزشکار یې، ته باید ښه فیزیک ولرې. نو د دې برخه کې ما ډېر قوي فیزیک لرم. د کابل په غرونو کې ما همیش منډې کولې چې هلته الټیټیوډ ټریننګ من کوه. همداسې زما ځغاسته زده وه په هلمند کې، په بند کجکي کې ما هلته لامبو وهنې په ساعتو وکړې، چون مسلکي نه وله، هغه مخکې چې په اوبو کې که نه پروفیشنل نه وه. نو کله چې دلته راغلم، نو زما فیزیک آلریډي قوي و. منډه او ځغاسته دواړه فیزیک غواړي که دې فکر یې. نو ځکه په دغه دوه برخو ته ما ور ودانګلې. هماغه ده چې نن پکې الحمدلله نه د ځان بلکې د ټول افغانستان د ټول انسانانو لپاره فقط زه ښیم ځان چې دا زه مثبت ورګویم. زه چې هر څه کولی شم، تاسو باید هم وکړئ. او راته ووایه څه شی کوي مثلا په دې ورځو کې، کومو درجو ته رسېدلی یې؟ دغه که لږ څه توضیح کړي. ما الحمدلله تر اوسه 25 سیالۍ کړي دي.
22 سیالۍ په ځغاسته کې او 3 په لامبو وهنه کې. په 22 سیالیو کې د ځغاسته کې په دې کې اکثریت زما د سرو زرو میډالونه دي، نه تنها د سرو میډال پکې ټرافیانې هم شامل دي. همداسې په لامبو وهنه کې 3 سیالۍ، 2 د سرو زرو میډالونه او 1 د سپینو زرو. زه نه تنها د افغانستان لپاره سیالي کوم ترانې صاحب، زه د برېټانیې لپاره هم سیالي کوم. لکه تیر کال په سپټمبر کې په ډسلډوف په جرمني کې هېواد کې ما د برېټانیې لپاره استازیتوب هلته وکړ چې پرنس هاري هغه میګن دا ټول هلته موږ سره ول. ما 4 د سرو زرو میډالونه هلته وګټل، 1 د سپینو زرو په لامبو وهنه کې. خو هلته د افغانستان لوبغاړي پکې ګډون نه و، ځکه ما استازیتوب پکې د برېټانیې په ځکه د دوی په ملي ټیم کې زه شامل یم. نو کتاب تا د هغو ویل چې څه لاس راوړي څه کړي دي. په 12 د سپټمبر باندې زما کتاب نشریږي. د ما د کتاب نوم د ولی نوري رننګ بلایند. په دې کتاب کې زما ماشومتوب ده، په دې کتاب کې د ما زده کړې دي، په دې کتاب کې زما دنده ده چې څه دنده و چیرته وله. په دې کتاب کې دا کتاب پوره مکتب ده، بالخصوص د ځوانانو لپاره، د پوهنتون شاګردانو لپاره چې څوک یې ولولي، که ملاستې راجګېږي، که ناستې ولاړېږي، که ولاړې حرکت کوي، دا د داسې ویده نه پرېږدي. نو دا کتاب د امازون له طریقه به خرڅېږي. په امازون کې هر څوک پیدا کولی شي. په بریل ورژن کې 100 ده، اورډي ورژن کې پکې 100، همداسې پکې ای بوک پی ډي اف فایل کې او هارد کاپي کې هم خلک خریداري کولی شي. ټول ژوند زما خلک په دې کتاب کې پېژندلی شي. څه به زه دا ته ټول تشریح کړم. خو اصلي پیغام په دې کې دا دی په کتاب کې، او دا چې تاسو ماته غږېږئ اوس، اصلي پیغام الهام دی چې سړی باید تسلیم نشي سختیو ته. او څومره چې مخکې ځي هماغه شاعر وایي ځوان هغه چې د وطن په درد سوځېږي، که 100 ځله په مخ لویږي پورته کېږي، ما ترې 1000 قربان او صدقه کې چې د مرګ په پوله ناست وي لا خوځېږي. نو دا راته وایي چې دا اوس مثلا ما ځان سره چورت واهه کله چې یو څوک نابینا وي، طبیعي ده دا موږ مثلا د یوې لحظې دپاره د څو ثانیو لپاره داسې تصور کړي دا زما مینوال چې مثلا سترګې مې پټې کړلې او تاسو داسې ځئ، خو طبیعي ده چې په هره ثانیه کې تاسو ډارېږئ چې ودرېږه چیش سره ټکر نه شم، ودرېږه په چا ونه لګم، ودرېږه کومې خواته روان یم. خو تاسو په دغسې حالت کې په کیلومترو منډه وهئ او په مترو یا حتی په کیلومترو لمبا وهئ، دغه ډار در سره نشته؟ خلکو ته داسې معلومیږي چې طبعا دا ډار به وي، اما چې کله یو پیښه در باندې راسي الله تا کې هغه قوت پیدا کوي. الله پاک هیڅ کله په یو بنده باندې یو کار نه راولي او حادثه تر څو چې په انسان کې قوت او توان ونه ویني. نو رښتیا سخته ده. اوس هم ډېری خلک باور نه کوي چې څنګه بعض وایي چې جوړ یې ته په جوړ سترګو منډه کوې، دا څنګه چې راسه میدان کې پته ولګي، راسه چې وزغلو. نو سخته ډېره سخته وي، خو زه ورسره عادي سم کانفیډنټ ډېر مهمه ده په ژوند کې. نو زه چې کله زغلم لکه جوړ انسان غوندې زغلمه، زه خپل ګایډ رنران ته چې پوش زه باید هغوی وزغلوم، نه داسې طبیعي زه منډه کوم. دا ډار مې نه چې زه وغورځېږم، که غورځم مړ کېږم، خو نه خو غورځم به خلاص یا به مې پاک پاتې یا څه، خو مطلب هغه کانفیډنسي زما څه هم په لامبو وهنه کې. نو کله داسې شوي دي چې مثلا دغه ډار په حقیقت بدل شوی، تاسو ډار شوي رښتیا هم غورځېدلي یې که نه؟ یو ځل یې رښتیا زه غورځېدلی یم په لومړیو کې، او دوم ځل یې په هغې کې وغورځېدلم دغه د جرمني سیالۍ نه مخکې یو 2 میاشتې مخکې په تپه باندې مې منډه کوله که نه په روزونکي سره. نو پښه مې په کړ باندې لږ برابر سوله، خو الحمدلله بیا خو خدای وساتلم. ځکه ډېر سپیډ کې سپرنټ په تپې باندې کوو تر څو سټامنا مسلز قوي کړو. نو او هغه څنګه اوس طبعا دغه منډې چې وهي یا لمبا کوي، دې لپاره خو باید من کوم استاد لري که ضرورت اوس نشته، که همداسې خپل ځان سره روزنه کوي مثلا جیم ته ځي څه رقم؟ زه خو چې مسابقې کوم تمرینات کوم باندې دا زما باید روزونکي وي، مسلکي روزونکي دي، د اولمپیکي لوبغاړو روزونکي ما سره دي که نه، هغوی سره زه مسابقې کوم. بیا زما کوچان دي چې هغه ما سره په تخنیک کې کار کوي. جیم ته زه همیشه فټنس باندې کار کوم، ځکه چې لوړ باډي سټرنث بلډ اپ کوم. او په لامبو وهنه کې ما سره بیا روزونکی نه وي، ځکه خو فقط لین مې معلوم وي، فقط ته ډایف کوي زی اپ اپ ډاون راځي بیرته که نه. نو هلته بیا روزونکي ته ضرورت نشته. هو روزونکی ما سره وي، خو پاس راته ولاړ چې ته څنګه لاس واچوې، ته څنګه پښه ووهې، اخر کې څنګه ته هغه وکړې ټمبل ټرن وکړې، ملاق وخورې بېرته شاته بېرته راسې که نه. دا ټول څه دي چې مطلب تخنیکي هغه ماته ښودل کېږي په مسلکي روزونکو. نو کله دې داسې ارمان کړی دی چې کاشکې چې اوس دې لیدلی دنیا که نه، اوس داسې عادت شوی چې په دغه نابینایي حالت کې هم ته له مشکلاتو خلاص یې او سم نورمال ژوند کوې؟ تڼۍ صاحب ارمان د دې نه کوم چې زه د دنیا بیا وګورم، دا ارمان سره نشته. هو یو ارمان لرم چې
خپله مېرمنه او خپل 3 ماشومان وګورم دا مې نه دي لیدلي ځکه دا د ژوند ډېر مهم انسانان دي ماشومان مېرمنه مې همیش ماته وایي ته څه دی ارمان لرم چې تاسو وګورم که نه وایي زموږ هم دغه ارمان چې موږ وګورو دا موږ څه رقم یاستو خو زه هم چې انشاءالله په آخرت کې به ګورو په دې دنیا خو مګر الله یې وغواړي ټکنالوژي طرف څخه ناتوانه ده چې زه دې دوی وګورم او ته چې واده دې وکړه هغه وخت کې خو روغ وې که څنګه نه واده زه په 2009 کې ټپي شوم 2009 کال کې او واده مې 2012 کې وکړ ما خپل مېرمنه نه ده لیدلې نو څنګه مېرمنه بیا دې ته حاضره شوه چې له داسې سړي سره چې سترګې نابینا دي واقع خبر ده ورته والله داسې ده چې د خپلې مېرمنې صفت زموږ تاسو ټول کې وایي د اوس به کې خو نه حقیقت باید پټ نه شي ته باور په خدای وکړه چې کله یو کې ته موږ راغللو ما ته دلته د برېټانیا حکومت لخوا ځانګړې ادارې لخوا ما ته یو امسا یې راکړله په دې امسا باندې کله ناکله ګرځه ټریننګ یې راکړل خو یو جمعه بعد 2 جمعې بعد مې مېرمنې ته وتلې ما له وجه نه تا زما امسا راکړه چې زه باندې واکینګ ته ځم هغه امسا خو ما ماته کړله او ایسته مې واچوله ولې وجه نه وایي زه ستا امسا یم که نه زه ستا سترګې یم اصلا وایي ته ضرورت دې شته نه لرې که افغانستان کې مې د خدمت نه شو کولی هغه افغانستان و اما دلته یې وایي زه کولی شم و زه د شاپینګ ته بیم که سودا ته ځې که هر څه کوې زه دې خواته ولاړم نو زموږ تاسو افغانان مېرمنې باور په خدای وکړه چې نرانو نه غیرت زیات شته ده خو څه د دغه حق د موږ اخیستی ده موږ همیشه چې ښځې نشي کولی ولې نشي کولی خو ته په شرعي حجاب کې په شرعي چوکاټ کې سم ته ورکه حقوق ورکه څنګه نه کوي نو دا تا له خبرو داسې معلومیږي چې مېرمن دې در باندې ګرانه ده او هغه څه چې مثلا تا ویلې چې دا مثال دې ورکړه نو بیا ولې ته د لیدو ارمان کوې خو ته به حتما داسې فکر کوې دا ستا سترګې به درته وایي چې له ټولو نه ښکلې مېرمن ستا مېرمن ده خو خیر هغه خو بېله برخه ده چې زما په زړه کې څومره ځای لري او زه هغه ته څومره ځای لرم هغه ورته موږ یو ټوکه کوله پاینده صاحب ما له وجه نه که په جنت ته لاړ شو که نه نو جنت کې خو به زه ته خو ما نه یې لیدلې په دنیا کې که نه نو زه خو دې نه پېژنم چې ته به کومه ما مېرمنه به چېرته یې که نه خو کوشش کوه چې ته ما پیدا کړې که نه او زه به کوشش کوم چې بوی که په بوی مې چېرته پیدا کړه خو ته به کوشش کوې چې ما پیدا کړې وایي بې وفا وایي قواره مې د ذهن کې وایي نشته نو خبر مې دا کوله چې رښتیا هم د ښځې او د مېړه باید داسې ژوند وي لکه انډیوالان ځکه دا ژوند 2 ورځې ژوند باید ښه وشي بله دا د هغه خبره ده چې وکړه که نه د ماشومانو چې تا طبیعي ده چې هغوی دې هم نه دي لیدلي او مېرمن دی که نه دا د ارمان دی چې ویې ګورې خو هغه څوک چې تا لیدلي وو مثلا مور پلار مشران ورونه د نابیناتوب د حالت نه مخکې چې ته روغ وې هر څه دې لیدل هغوی دې لیدلي وو د هغوی په اړه دې څه تصور دی څه فکر دی هغوی خو مې رښتیا صحیح د پلار مور فامیل دا نږدې غړي د نږدې کسان د ژوند مې دي غواړي زړه مې چې هغوی وګورم خو هغوی مې لیدلي دي خو یو ځکه حدیث نبي علیه السلام چې وایي په سترګو باندې یو انسان نابینا سي الله پاک د دې عوض نعم البدله جنت ورکوي نو زما دغه جنت هم رښتیا په ذهن کې ده دغه شي ته ډېر زه چې دنیا خاصم تېره ده که نه نو الله ته د دغه وسیلې په خاطر مې دغه 2 سترګې ساتلي که ګوندې الله مې د دغه په خاطر باندې وبخي او ارمان د اولادو خو ځکه مال چې دا معصومه دي کله ناکله رښتیا هم سره او ساتي دی کې پلار وایي ما ویني هغه وړکی زوی مې بلال د 15 کالو دا دومره نه پوهېږي چې زه هغه نه ګورم راسې خواته مې پلار زوی دا وینې پلار دا وینې زه ورته چې ووینم وایي نه وینې بیا راته وایي صحیح ورته وګوره نو ځکه دردېږم پرې که نه ځکه چې د هغو هم دغه ارمان یو ورځ راته ویلی چې پلاره ما غېږ کې واخله ما غېږ کې مې واخیسته وایي زه اوس که نه زه خو زه نسم تللی که نه زه ښه مې کړه نو دا ټول دردونه دي څنګه بیان ته مخکې ستا روحیات ډېر قوي دي او همداسې د قوي غواړم خو دغه نور څوک ستا د کورنۍ غړي هغوی څنګه فرضاً ته وایې چې ژوند دې سم روان دی او په کیسه کې هم نه یې او مخته روان یې او په مبارزه دې کامیابه ده خو هغوی چې مثلا ستا مور پلار دغه پخواني کسان چې ته په هغه کې لیدلی وې په صحیح حالت کې که نه روغ حالت کې هغوی خو به دا ارمان نه کوي چې یاره کاش کې دا نوري داسې نه وای شوی د مور او پلار خو مې زړه وچاودی د خدای راسي د مور او پلار خو مې زیاتې مرضونه ورته پیدا شوي دي پلار مور خو مه وایه هغوی خو چې اولاد نو هغوی تا نه ویني چې ته اوس د هغو خلکو نه چې دا زمونږ غوندې دنیا ویني له هغو نه هم ته تکړه یې نو بیا ولې درته خبر هغوی وایي دا یو دی نه ول خو صرف تا دې دا دنیا لیدله هغوی وایي دا یو دی نه ول صرف تا دې دا دیوال نه ټپو چې مطلب
کوټک کور کې اوس شي په مشکلاتو خو تا مخکې ځواب راکړ چې ته په کیسه کې چندان نه یې دوی ولې بیا زه ورته وایم له تا نه دوی ډېر خفه دي ورته ولې زه ورته وایم اوس سرګن صاحب هغه تڼۍ صاحب چې زه الحمدلله خوشحاله یم زه نه غواړم زه پلار مې کله نه چې زوی وایي ته ډاکټر ته ځم وکړه ګوندې ټکنالوژي راوتي که علاج چې پلاره زه علاج پسې نور نه ګرځم په ما ژوند تیر ده او ما دنیا لیدلې ده نو زه خوشحاله یم ما غم مه کوه وایي نه وایي چې د یوې دقیقې لپاره مې ستا دنیا لیدل کېږي وایي دا ټوله سرمایه مې چې د ژوند ځي د سر په قیمت مې یم که نه وایي زه خوشحالېږم ستا دید ته یو ورځ ډاکټر ته هندوستان کې ورته ویلې وایي ډاکټر صاحب وایي د ما سترګې وایي دا اوس سترګه مې ده ته وایي زوی ته مې ورته ورکړه ویلې ډاکټر ورته په خندا سو په ژړا هم سو وایي وایي کاکا وایي ماما وایي نه کېږي ویلې ځکه چې ټکنالوژي کې دا شی نشته چې دی وایي احساس رښتیا هڅه مو کړې ده کله ډاکټرانو ته ټکنالوژي مو چې یاده کړله ساینس او ډاکټران څه وایي چې امکان نه لري نه لري زما هغه د آپټیک نرف چې ورته وایي د سترګو د دید رګونه زما له منځه تللي کنې دا د مورفیل د غټه شبخانه کوین وکټوریا په انډیا کې جرمني ده فرانس هر ځای ته زه تللی یم اما ډاکټران په دې برخه کې عاجز دي نو شی نه کېږي نو بغیر الله او هغه څوک چې تا ته دا تاوان در رسولی دی بخښلي دي بس که څه درته معلوم خو به نه وي چې څوک دي نه ماته معلوم نه دي خو زه هر څه الله ته پرېږدم او اخري خبره اخري پوښتنه دا وه چې د آینده دپاره خو معلومیږي چې پلانونه همداسې لرې دا اوس په فرانسه کې مثلا په پاریس کې اولمپیک لوبې روانې دي ولې نه یې ورغلی ډېره ښه پوښتنه کله چې انویکټاس گیمز ما وکړ هلته هغه ریکوایرمنټ ما میټ کړل چې شرایط مې پوره کړل ورته د شورټ ډسټنس سپرنټ لپاره د منډې لپاره له بله برخه چې اپلیکیشن تړلو او د اپلیکیشنونه کلوز ول او چې ورځې هم ته خو به نو په پارالمپیک کې ورځې د معلولینو په برخه د پارالمپیک لوبې ځکه دلته اولمپیک هم کېږي په پاریس کې او پارالمپیک هم کېږي نو هغه د پارالمپیک اپلیکیشن یې بند شوی ولې نه که نه یې نور شرایط پوره دي الحمدلله زه بیخي د کینیانو موږ تاسو دغه ګرې کلر د افغانستان انسانان چې دي داسې دي چې دوی په منډه کې ډېر ښه دي لکه د کینیا د ایتوپیا د دې منطقې غوندې د غرونو خلک دي د غرونو خلک دي دوی سخت دي او منډه سخت انسان غواړي ځکه د ما د زړه ضربان ځینې وختونه پورته سي چې 200 هم پورته سي هغه داسې حالات چې زړه وارننګ درکړي چې یعنې د مرګ امکان شته چې زړه دې ودرېږي موږ نیور ګیو اپ موږ په ورزو کیسه کې نه یاستو موږ چې نو ډېر خوند یې وکړه مننه همداسې دی کامیاب غواړم نوري صاحب ژوندی اوسې روحیات دې د لاسه نه دي ورکړي داسې کسانو ته چې هغوی معلول نه دي هغوی ته حتی ستا الهام او ستا پیغام ګټور دی چې دوی هم ستا ځای ته ورسېږي کوشش وکړي همدغسې او په دې هیله چې را روان اولمپیک کې دې وګورو مننه تړی صاحب هیله ده مننه چې ما ته وخت راکړې خیر اوسې خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ډېره مننه نو لاس دې کور ودان